السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راوله. څنګه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ جوړ روغ یاست؟ خدای تعالی مو خوشحال لره. تیر درس موږ تاسې د حرارت اړوند یو څو خبرې وکړلې. حرارت مو وپېژندئ چې حرارت د انرژي یو ډول و او حرارت په کالوري سره اندازه کېدی. اوس به موږ تاسې د نن ورځې درس د حرارت د انتقال په طریقو باندې راپیل کو. د خیره بسم الله الرحمن الرحیم. حرارت تقریبا درې موډه لري. د حرارت انتقال یا هیټ ترانسفر چې دی درې موډه لري. یو کنډکشن دی، بل کنویکشن دی او بل ریډییشن دی. دا لومړی ډول چې دی کنډکشن، دا تر ټولو قوي انتقال دی یا ښه ډول انتقال دی چې دې ته موږ تاسې د جریان په واسطه د حرارت انتقال وایو. یعنې که چیرې اوس مثلا موږ تاسې داسې وکړو چې د ګیس چوله روښانه کړو یا په اصطلاح اور ولګوو. صحیح ده. اور چې مو کله ولګوئ دې ته موږ تاسې د اوسپنې یو میله په تماس کې راولو. صحیح ده. د اوسپنې یو میله چې په تماس کې راوستله، نو دلته به د اوسپنې میله کرار د دې نقطې څخه حرارت یې انتقال کوي، جریان پیدا کوي او د اوسپنې د میلې تر پایه پورې د اوسپنې د میلې دغه بل سر چې د اور سره په تماس کې نه دی هغه هم چیش کیږي، ګرمیږي. دغه ته موږ تاسې کنډکشن وایو، یا د تماس په واسطه او یا موږ ورته وایو چې د جریان په واسطه. دغه سر موږ اکثر وخت ګورئ په دیګ کې که چیرې کله تاسې لیدلي وي دیګ پخوي په کور کې، نو بیا یې یو کاچوغه فلزي کاچوغه یېره سي په دیګ کې، نو خوا یو سر د حرارت سره په تماس کې دی، هغه سر تودیږي یا ګرمیږي او انرژي حاصلوي. خو دا انرژي بیا سرایت کوي، یعنی جریان پیدا کوي لوړ طرف ته، دغه ټوله میله ګرمیږي. دغه چې موږ د میلې یو سر ګرم کوي او دا بل سر هم ورڅخه ګرم سو، دا بل سر د جریان په واسطه ګرم سو، و دغسې حرارتي انتقال ته موږ کنډکشن وایو. چې دوه شیان موږ سره په تماس کې کو، نو د یوې مادې څخه بلې مادې ته دا حرارت چې دی یا انرژي چې دی دا انتقال کوي. یعنې د هاټ جسم څخه کول جسم ته، یا په اصطلاح د ګرم جسم څخه و یخ جسم ته انرژي انتقالیږي. انرژي په څنګه شکل باندې؟ د حرارت په شکل باندې انتقالیږي تر هغه وخته پورې تر څو چې دواړه اجسام یو د بل سره برابره انرژي ولري. اوس مثلا زه اوس داسې وایم، دا فرض کړئ دا ای جسم دی، دا ای جسم دی. که چیرې موږ دا ای جسم په تماس کې راولو د بی جسم سره، صحیح ده، د بی جسم سره، دا ای جسم سو او دا هم بی جسم سو، دا دواړه یو د بل سره په تماس کې راولو. اوس د ای جسم تودوخه ټمپریچر چې دی یا تودوخه چې ده هغه زیاته ده نسبت و بی ته، ټي ای زیاته ده نسبت و چیش ته و ټي بی ته. یعنی تودوخه یا د حرارت درجه یا ټمپریچر د بی د جسم دا کم دی نسبت د ای جسم ته. اوس دلته تودوخه چې ده د ای د جسم څخه انتقالیږي او جریان پیدا کوي و چیش ته و بی جسم ته، و دغسې جریان ته و دغسې انتقال ته موږ تاسې د کنډکشن انتقال وایو، یا د تماس په واسطه او یا د جریان په واسطه. راځم د مالیکولونو د تماس په واسطه باندې یا د کنویکشن په واسطه باندې د حرارت انتقال. اوس ګورئ که چیرې د هغه اور موږ تاسې دا دی بل کړی وي، صحیح ده، یا شمع مو فرض کړئ بله کړې وي. دغه شمع چې کله سوځي، فرض کړئ زه دلته شمع دا د دې څخه شمع جوړه کړمه، شمع کله چې دا شمع لګیږي د دغه شمعې حرارت چې دی که دلته موږ چیرې لاس ورته ونیسو، صحیح ده، خپل لاس دلته ورته ونیسو پر دا ځای باندې، نو زموږ لاس ته د دا شمعې څخه حرارت را انتقالیدای سي یا را انتقالیږي. صحیح ده. دا د چیش په واسطه باندې
کله چې دغه شمع سوځي نو دې څخه د کاربن دای اکساید او د اوبو دا کم مالیکولونه چې دي هغه زموږ د لاس سره په تماس کې راځي او د دې مالیکولو په واسطه باندې حرارت انتقال کوي. نو و دې ته موږ تاسې وایو کنویکشن. کنویکشن د مالیکولونو یا د ذراتو د تماس په واسطه باندې د حرارت انتقال ته ویل کیږي. اوس د هغه شمع چې بیا ده پر یو څنګ او بل څنګ باندې هم حرارت انتقالوي، یعنی که چیرې موږ تاسې راسه طرف او یا چپه طرف ته یو لوښي ورته کښیږدو او یا خپله لاس ورسره په تماس کې کو، صحیح ده، لاس سره په تماس کې کو، نو موږ به ووینو چې دلته به هم زموږ تاسې لاس چې سي ګرم سي یو اندازه. خو دلته په دې ځای کې د لاس ګرمېدل چې دي دا د شعاعو په واسطه د حرارت چې سو را انتقال سو. هغه مالیکولونه خو ټول د هوا څخه کثافت کم دی، د ځمکې څخه په مقابل لوري باندې حرکت کوي، یعنی لوړ طرف ته حرکت کوي او مالیکولونه هلته لاس ګرموي. د مالیکولو په واسطه باندې یا د مالیکولو تماس په واسطه باندې چې لاس ګرمیږي دې ته کنویکشن وایي. او دغه پر یو څنګ بل څنګ چې حرارت تولیدیږي و دې ته موږ تاسې د شعاعو په واسطه یا د ریډییشن طریقه وایو. نو دغه درې طریقې ډېرې مشهوره دي. یو کنډکشن چې هغه جریان دی، مطلق تماس دی، او بل بیا کنویکشن دی چې هغه د مالیکولو تماس په واسطه باندې دی، او بل ریډییشن دی چې د شعاعو په واسطه باندې د یو جسم څخه بل جسم ته حرارت انتقال کوي یا تودوخه انتقال کوي. تودوخه چې ستاسې فکر وي همیشه د ګرم جسم څخه و سوړ جسم ته حرکت کوي، ځکه چې سوړ جسم چې دی لږ انرژي لري نسبت و تاوده جسم ته. دغسې تود جسم چې دی ډیره انرژي لري. نو کله چې انرژي ډیره وي هغه جسم چې ډیره انرژي ولري و هغه جسم ته انرژي ورکوي کم چې لږ انرژي ولري. صحیح ده؟ دا خو نو طبیعي خبره ده، طبیعي خبره ده. اوس که چیرې موږ تاسې د اوبو چایبر لوړ نیسو او بیا یې راکږوو، دا اوبه لاندې طرف ته راځي. سبب یې دا دی چې په چایبر کې چې کومې اوبه دي هغه چې راتویېږي د راتویېدا یې په دې خاطر دي چې هغه د ځمکې د ګراویټیشنل فورس تر تاثیر لاندې دي. صحیح ده؟ دلته کله چې بیا موږ دوه لوښي یو ډکوو یو تشوو د اوبو څخه، مثلا دوه اودامه دي، د اوبو څخه مو ډک کړله، یو مو ډک کړی د یو تش دي، خو دواړه که په تماس کې راولو نو معلومداره خبره ده د اوبه د کم طرفه څخه جریان پیدا کوي، د ډک اودامه څخه جریان پیدا کوي تش اودام ته. نو دغسې که دوه اجسام موږ سره یو ځای کړو چې یو کولډ وي یعنی د لږ انرژي درلودونکي وي، بل هاټ وي یعنی د ډېرې انرژي انټرنل انرژي یې زیاته وي، نو معلومداره خبره ده چې دغه ډېره انرژي چې لري هغه به فلوینګ یا په اصطلاح بهیدل کوي د انرژي و کم طرف ته و هغه لږ انرژي درلودونکي ته. نو همیشه دې دا ستاسې فکر وي چې د تود جسم څخه حرارت انتقال کوي و سوړ جسم ته. د حرارت دغه درې د انتقال طریقې وې. اوس راځو موږ تېره ورځ دا خبره وکړله چې حرارت چې دی د حرارت درجه چې ده چې موږ ورته ټمپریچر وایو دا د څلورو مشهورو واحداتو په واسطه باندې چې سانتیګراډ دی، یونټونه دي، فرنهایټ دی، کلوین دی او رنکن دی، د دې په واسطه باندې موږ تاسې اندازه کوو. او دغه څلور درجې موږ د حرارت لپاره مشهورې دي چې موږ ته په مخه راځي. اوس دغه څلور درجې چې دي دا څه ډول یو په بل باندې بدلولی سو او دغه درجې څنګه ټاکل سوي دي، پر دې باندې نن موږ تاسې یو څه بحث کوو. دلته که څوم په تېرو سمسترو کې به تاسې دا موضوع ویلي، خو بیا هم زه په ښه مفصل ډول درته تشریح کوم. په یو ترمامیتر کې د حرارت درجې د اوبو د انجماد او جوش نقطو له مخې ټاکل کېږي. په دې خو خبر یو، په دې خو ټول خبر یو. اوس که چیرې موږ تاسې دا څلور ترمامیترونه وبولو او څلور سره ته موږ د سیماب اکساید دلته ورچولی وي، صحیح ده، څلورو صورته دا څلور سره دلته د سیماب اکساید موږ ورته ورچولی وي. د سیماب اکساید دا خاصیت لري چې هغه که چیرې ګرمیږي نو حجم یې لویږي، او که چیرې تودوخه کمیږي نو بیا یې حجم ټیټیږي. اوس موږ داسې کوو چې دا څلور ترمامیترونه په یخو اوبو کې پلا غوټه کوو، ګورو چې ترمامیتر په ټولو کې په مساوي اندازه باندې پورته کیږي. یعنی زه به دغه اندازه وټاکم، په څلورو سرو کې په مساوي اندازه باندې پورته کیږي. دغه د انجماد نقطه ده،
د یخی کېدو ځکه چې اوبه یخی دي او په هغه کې موږ 4 سره ترمامیترونه غوټه کړل. معلومداره خبره ده 4 سره یو شان ترمامیترونه دي، نو 4 سره به یو شان اندازه د ایچ جی یا سیما بیا راپورته کیږي. په دې کې خو مشکل نشته. اوس نو دلته 4 درجې دي سانتیګراډ، دا یو د سانتیګراډ په نامه، دا بل د فرنهایټ، دا بل د کالوین او بل د رانکین په نامه سره یادوو. دغه د سانتیګراډ چې دی چې در کوم ځای پورته سوی دی دې نقطې ته موږ 0 وایو. چې شورته وایو 0. په فرنهایټ کې بیا د اوبو د انجماد نقطه 2 ټاکل سوې ده. په کالوین کې بیا د اوبو د انجماد نقطه 203 ټاکل سوې ده. او په رانکین کې بیا د اوبو د انجماد نقطه 491.8 ټاکل سوې ده. راځم پسې دغه ترمامیتر در 4 سره ترمامیترونه په دا یخي کې دي، دا لوښ ته تودوخه ورکوو تر څو چې اوبه په جوش راسي. کله چې اوبه په جوش راسي 4 سره ترمامیترونه پر دغه نقطه باندې درېږي. صحیح ده؟ یعنی د اوبو د انجماد او د اوبو د جوش ترمنځ چې کومه فاصله ده دا په 4 ترمامیترو کې یو شان ده. یو شان ده که نه ده؟ خو تاسې ورته وګورئ ټوله یو شان ده. مګر اوس سانتیګراډ چې کوم چا ټاکلی دی هغه کس دغه د جوش نقطه یعنی دا ال فاصله د جوش د نقطې څخه د انجماد د نقطې پورې دا فاصله په ال سره وښیي. دا یې په 100 مساوي حصو ویشلې ده. د 0 څخه تر څو پورې؟ تر 100 پورې. نو دغه یوه درجه چې ده دا یوې درجې ته 1 سانتیګراډ وایي. او اوبه په څو درجې کې په جوش راځي؟ په 100 درجې کې په جوش راځي. اوبه په څو درجې د سانتیګراډ کې په انجماد یا یخی دي؟ په 0 درجې کې. د انجماد نقطه 0 او د جوش نقطه 100 وټاکله. دغسې راځم دلته موږ تاسې په فرنهایټ کې 2 د انجماد نقطه ټاکلې وه. اوس یې دغه فاصله چې ده 1/180 ال یې 180 سو. ال یې څو سو؟ 180. د جوش نقطه یې 212 فرنهایټ سو. په 2 درجې کې اوبه د فرنهایټ یخی کیږي، په 212 درجې کې د فرنهایټ په جوش راځي. نو ال به مساوي سي په 212 منفي 2. 212 منفي څه شي؟ منفي 2. صحیح ده؟ دا یې دا خبره. راځم پسې بیا دې ته دا خو ټاکل سوي نقطې دي. په دغه کې د انجماد په نقطه کې د کالوین درجه 203 او د جوش په نقطه کې 303. صحیح ده؟ دغسې پسې راځم دلته د انجماد نقطه 401.8 او دلته 601.8. اوس د ال فاصله په ټولو کې فرق وکړئ. داسې دی د ال فاصله په سانتیګراډ کې ال مساوي کیږي په 100 منفي 0 مساوي دی په 100 سره. ال مساوي کیږي په فرنهایټ کې 212 منفي 2 دا 180. 303 د جوش نقطه ده منفي 203. هر څو چې راځي دا یې ال فاصله دلته وټاکل سول. ټیک 100 به زه فکر کوم چې راځي. او ال مساوي کیږي 601.8 یعنی د جوش نقطه منفي د انجماد نقطه 401.8. در دې ځای خو مشکل نشته انشاءالله. اوس موږ داسې کوو یو جسم دی نه یخی دی، مثلا اوبه دي نه یخی دي او نه هم په جوش په حالت کې دي. په یو حالت کې دي فرض کړئ دغه ځای اوس ګورئ دلته دغه نقطه چې ده دغه نقطه دون اندازه حرارت چې موږ ورکوي دا به څو درجې د سانتیګراډ؟ ښه ورته ګورئ. د فرنهایټ دپاره به هم دا دونه دلته پورته سي. دا به هم د کالوین دپاره کو، دا به هم د چی دپاره کو؟ د رانکین دپاره. د جوش نقطې او د ویلې کېدو نقطې خو معلومې دي. اوس راځم په دوی څلورو کې دغه اکس سانتیګراډ سو، دغه اکس فرنهایټ سو، دغه اکس کالوین سو، دغه اکس رانکین سو. اوس موږ د اکس قیمت په دغه اول کې څنګه ټاکلی سو؟ د اکس قیمت څنګه ټاکلی سو؟ ګورئ د ال قیمت موږ داسې ټاکلی و، د ال قیمت چې 100 منفي 0 نو د اکس قیمت په سی منفي 0 ولیکم. دا دی سی منفي 0 لیکلی سمه. دا به ولیکمه
دا نقطه مې په اف سره وټاکله و اف سره وښول د اکس قیمت چې دلته ټاکمه وایم چې اکس مساوي کېږي په اف منفي 2 اف منفي 2 دلته په کې منفي 3 د اکس قیمت چې پیدا کوي دا نقطه د کې په نامه یادو کې منفي 3 او دلته د اکس قیمت چې پیدا کوي آر منفي 401.8 تر دې ځای مشکل شته. اوس راځو دا د چی لپاره وایو د دې لپاره چې موږ دا معلوم کړو. اوس دا خو موږ ته معلومه شوه چې د فارنهایت په 212 درجې کې اوبه په جوش راځي. خو اوس موږ دا معلومو چې د فارنهایت 212 درجې خو د 100 سره مساوي دي. صحیح ده. داسې فورمولونه باید موږ داسته راوړو چې هر څو سانتیګراډ موږ ته راکول سوی وي هغه په فارنهایت واړو، هر څو فارنهایت چې راکول سوي هغه په چی سره واړو؟ په سانتیګراډ سره واړو. اوس زه راځم دلته بیا څه کومه د دې دپاره ال تقسیمومه پر اکس باندې د مساوات دواړې خوا ګوره ال مساوي دی د 100 منفي 0 سره اکس مساوي د سی منفي اکس سره ځکه ال پر اکس ولیکم او همدا پسې مساوي دی د 100 منفي 0 تقسیم پر سی منفي 0 داسې لیکلی سمه ځکه ال مساوي دی د عدد سره اکس مساوي د سره هیڅ فرق یې نسته فرق یې نسته دغسې پسې لیکمه د دغه دپاره د فارنهایت دپاره وایم ال پر اکس مساوي دی 212 منفي 2 تقسیم پر اف منفي 2 داسې پسې لیکمه د دغه دپاره د کالوین دپاره 223 منفي 223 تقسیم پر کې منفي 223 باندې او دغسې پسې د دغه دپاره فارنهایت دپاره هم د ال پر اکس قیمت لیکم. دغه څلور سره کسرونه یو د بله سره چې مساوي دي. اوس د دغو څلورو کسرو څخه چې دوی یو د بل په مقابل کې مساوي دي دوه را اخلو او د دوو درجو ترمنځ فورمولونه ورڅخه لاسته راوړو. لکه اوس د سانتیګراډ او فارنهایت فورمولونه څنګه لاسته راوړم تاسې ښه ورته متوجه سئ. اوس موږ دلته په دې ځای کې دا خبره کړې ده دلته موږ داسې ویل دي چې ال پر اکس مساوي دی د دواړو ترمنځ یعنې زه داسې وایم چې 100 منفي 0 تقسیم پر سی منفي 0 و همدا کسر مساوي دی د چا سره بیا ال پر اکس د فارنهایت دپاره څو راځي 212 منفي 2 صحیح ده تقسیموی پر اف منفي اکس باندې اکس اف منفي 2 دی اف منفي 2 او اوس دا دوه مساوات خو موږ مخکې په تیر سلاید کې ویله چې اکس پر ال دواړه سره مساوي دي نو چې سره مساوي سوه د دې دا به طرفین وسطین کو د دې څخه به زه اول دواره د فارنهایت قیمت پیدا کړم 100 منفي 0 هغه 100 راځي صحیح ده نو به زه داسې ولیکمه چې 100 ضربي اف منفي 2 اف منفي 2 صحیح ده موږ وایو چې دا مساوي کېږي په 212 چې زه کله 2 منفي کړمه نو به ماته 180 په لاس راسي او د سی چې صفر منفي کړم هغه سی نو به زه داسې وایم چې سی ضرب 180 ضرب څو 180 سی ضرب 180 صحیح ده د دې دپاره چې زه د فارنهایت خواته 100 ختم کړم نو دواړې خواوې د مساوات په څو تقسیمومه په 100 باندې په 100 چې د مساوات دواړې خواوې تقسیم کړم در دې ځای خو انشاءالله مشکل نه لري مساوات دواړې خواوې په 100 تقسیم کړم دا 100 به د دې 100 سره ختم سي 180 و دغه ته دا به اختصار کو 100 و شلو ته 100 که پر 100 باندې تقسیم کړئ څو رسیږي 15 او 180 که پر 100 تقسیم کو نه رسیږي صحیح ده نو به زه داسې ولیکمه چې اف
اف منفي 20 دلته خو سل ختم سوه نه اف منفي 20 مساوي کیږي په سی ضربې داسې لیکلی سمه نه تقسیم پر څو باندې پر 5 باندې داسې لیکلی سم نه اوس که اف پیدا کوم دا 20 په مساوات دې خواته راواړوم نو داسې به ولیکم چې اف مساوي کیږي یا د فرنهایت درجه دا مساوي کیږي په چیش سره قوس په شروع کړمه سی سانتیګراد ضربې نه پر 5 صحیح ده جمع 20 د منفي علامه د 20 چیش کیږي مثبت کیږي جمع 20 بس همدا یې فرمول سو د دې په واسطه موږ کولی سو چې د سانتیګراد درجه همیشه و فرنهایت ته په ډیره اسانۍ سره چیش کو واړو دغه فرمول خو تاسې مخکې لیدلی هم دی خو که چیرې موږ تاسې د دې په ایسته موږ غوښتل چې فرنهایت و دغه ته واړوو و سانتیګراد ته واړوو نو موږ دغه سانتیګراد و فرنهایت ته واړوو نو موږ د دې فرمول څخه کار اخلو صحیح ده د دې فرمول څخه موږ تاسې څه کوو کار اخلو دا فرمول څخه اوس که چیرې داسې چې زموږ څخه دا شی وغواړي چې فرنهایت راکول سوی وي موږ غواړو چې هغه سانتیګراد ته واړو بیا څه کوو تاسې به دغه نوټ کړي زه یې تر یو ځایه پرې پاکومه دلته ګورئ بیا هم موږ د دغه پروسیجر څخه کار اخلو صرف خبره دا ده چې په دې ځای کې موږ تاسې داسې کړې وه چې لږ اندازه یې زه اوس پاکومه موږ داسې کړې وه چې د مساوات دواړې خواوې مو د فرنهایت په ضریب باندې ویشلې وې چې هغه 100 دی او د فرنهایت په ضریب باندې موږ تاسې دواړې خواوې ویشلې وې کله چې دا اوس موږ طرفین وسطین کو زه بیرته د دغه ځای راپیلومه کله چې موږ دا طرفین وسطین کو نو دلته خو موږ ته دا شی راځي چې اف منفي 20 اف منفي 20 ضرب 100 دا یې ضرب 100 دلته به زه 100 ورسره ولیکم صحیح ده او سی منفي 0 خو نو هغه سی سو سی ضرب 212 منفي 20 په څو سي 180 دا یې زه بلته ولیکم چې ضرب 180 صحیح ده اوس زه غواړم ماته فرنهایت راکول سوی دی زه غواړم چې سانتیګراد لاسته راوړم نو ډېر اسانه دواړې خواوې د سانتیګراد پر ضریب دلته تقسیموم د دغه ځای څخه یې ګوره فرق وکړئ دواړې خواوې د که زه هر شی که فرنهایت پیدا کوم د فرنهایت پر ضریب دواړې خواوې تقسیموم که سانتیګراد پیدا کوم بیا دواړې خواوې د سانتیګراد پر ضریب تقسیموم تر څو یوازې ماته سانتیګراد په لاس راسي او اوس ګوره دواړې خواوې مې د جیب له د سانتیګراد پر ضریب باندې تقسیم کړی د سانتیګراد پر ضریب چې دواړې خواوې تقسیم کړم 180 د 180 سره ختمیږي او دلته 180 بیا وشلو ته نه رسیږي او 100 چې دي وشلو ته څو رسیږي 15 رسیږي یعنی 15 پر نه دلته راځي نو زه به داسې ولیکم چې سانتیګراد سی مساوي کیږي په اف یې پلا به دا قوس ولیکمه څه پروا لري اف منفي 20 اف منفي 20 ضرب 15 پر نه که چیرې تاسې دغه اف منفي 20 په صورت ته ور ضرب کړئ که نه که دلته به څنګ ته ورسره ولیکئ خو فرق یې نشته نو دغه موږ تاسې د سانتیګراد د پیدا کولو دپاره که چیرې کله فرنهایت راکول سوی وي موږ کولی سو چې دې فرمول څخه کار واخلو اوس فرض کړئ یو مثال درته وایم یو څوک راته وایي وایي که چیرې د فرنهایت درجه مساوي وي په که چیرې د فرنهایت درجه مساوي وي په 310 سره صحیح ده 310 سره وایي تاسې معلوم کړئ چې دلته د سانتیګراد درجه څو ده سانتیګراد به څو وي
صحیح ده. د سانتیګراډ د پیدا کولو دپاره به موږ تاسې کوم فرمول په کار اچوو؟ دغه فرمول وایو چې سی مساوي کیږي په 310 منفي 22 ضرب 5 پر چیش باندې 5 پر 9 5 پر 9. اوس به موږ دا 22 ماز د 310 څخه ابتلا منفي کو بره به قیمت لاسته راسي. بره به 15 تور ضرب کو پر 9 باندې به تقسیم کو. 310 څخه چې 22 منفي کړي 10 ورڅخه منفي کو دا یې 300 څو دا یې 280 280 شوه. 2 به نور څخه منفي کو دا یې 200 دغه 88. نو وایم چې 288 ضرب 15 تقسیم پر 9 دا به اوس مساوي سي په څو سره؟ ټوله کلکولیټر راواخلئ ویې ګورئ. اوس ګورئ دا دی زه یم کلکولیټر رااخلمه 288 چې دی دا یې 288 ضرب 15 تقسیم 9 154.4 متولي 154 څلور که چیرې راونډ اپ کړئ څلور نه لیکو بیخي او یا یوازې به زه څلور ولیکمه 154.4 سانتیګراډه کیږي. دا زموږ تاسې جواب شو. موږ وکولی سولی چې مو وکړله 310 فرنهایټ چې دی 154.4 سانتیګراډه کیږي او دا موږ د دغه فورمول په اساس باندې لاسته راوړل. دغسې راځمه موږ کولی سو چې فرنهایټ او کالوین یو د بله سره تبدیل کړی سو. صحیح ده. فرنهایټ او کالوین یو د بله سره تبدیلولی سو. د دې لپاره چې دا ویډیو اوږده نه سي نو زه نو کوي چابک کار ورباندې کومه. دلته بیا ایکس پر ایل قیمتونه را اخلمه. ایل پر ایکس وبخښئ ایل پر ایکس قیمت چې دی د فرنهایټ دپاره خو راته معلوم دی 212 منفي 22 تقسیم پر اف منفي 22 دی اف منفي 22 دی. صحیح ده. دا موږ وایو چې دا مساوي دی د ایل پر ایکس سره د کالوین. ایل پر ایکس د کالوین څو دی 302.15 لري خو که ورسره ولیکو مشکل نشته. دا چې اوږدېږي په دې خاطر یې نه لیکو پر منفي 202 دا یې د ایل قیمت سو تقسیم پر ایکس باندې پر کې منفي 202 منفي 202. صحیح ده. په دې کې خو انشاءالله مشکل نشته. اوس دا بیا طرفین وسطین کوو. طرفین وسطین کوو د 212 څخه چې 22 ولاړ سي 180 راځي نو زه لیکمه چې 180 ضرب کالوین درجه منفي 202 منفي 202 دا مساوي کیږي په د 202 څخه چې د 302 څخه چې 202 منفي کو دا یې 100 دلته به ولیکو 100 ضرب اف منفي 22 اف منفي 22. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې کالوین لاسته راوړئ نو دواړې خواوې به پر چیش تقسیموئ د کالوین پر ضریب باندې چې 180 دی دواړې خواوې به دا دی په 180 زه تقسیم کړمه. دواړې خواوې چې په 180 تقسیم کړئ دا 180 به د دې 180 سره ختم سي. دلته به پاته سي کالوین منفي 202 مساوي کیږي په 100 او 180 چې سره اختصار کو څو پاته سي 100 او 180 چې سره اختصار کو بره به 15 پر 9 به پاته سي. دا خو موږ په تیر سلاید کې اختصار کړل نو ضرورت یې نشته چې زه بیا اختصار کړم. ضرب
اف منفي 2 داسې یو عدد لاسته راغلی. اوس که زه کالوین پیدا کوم نه د کالوین څخه چې منفي عدد دی د مساوات هغه طرف ته یې اړوم. وایم چې کالوین مساوي کیږي په 5/9 ضرب اف منفي 2 اف منفي 2 صحیح ده. اوس نو بیا جمع او منفي علامه په مثبت راوړي جمع 202 جمع 202 یعنې دلته که چیرې موږ ته د فرانهایټ دغه قیمت راکول سوی وي موږ کولی شو چې هغه کالوین ته واړو. اوس هغه 310 فرانهایټ دي وایي تاسې واړوئ کالوین ته. 310 فرانهایټ چې تاسې کالوین ته اړوئ وایاست کې مساوي کیږي په فرض کړئ دا یو مثال دی اګزامپل دی دا مساوي کیږي په د 310 چې 2 منفي کې دا اوس په تیر سلاید کې موږ وویله 200 پاتېدله 228 چې 50 تور ضرب کې پر 9 باندې تقسیم کې 154.4 راتلله. نو کله چې موږ دا شی خلاص کړئ تر دې ځایه پورې دا 154.4 راتلی نه اشاریه 4 راتلی دا اشاریه څونه غټه شوه نو د اشاریه 4 صحیح ده. دا به جمع کو اوس نو د چا سره د 202 سره 202 د 202 سره که چیرې موږ تاسې دا جمع کو دا به څو کالوین ورڅخه جوړ سي 202 تاسې هم جمع کوئ 202 اشاریه 154.4 جمع 202 دا یې 428.4 428.4 کالوین. موږ د فارنهایټ موږ وایو چې د فارنهایټ 310 درجې د کالوین څو کیږي د کالوین 428.4 درجې کیږي. د هغې طریقه ده په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دا 4 سره یو د بل سره تبدیل کړئ. زه راځم اوس کالوین او رنکن ته چې دوی دواړه یو د بل څنګه بدلولی سو. طریقه یې د هغه د بیا راځو د ال پر اکس قیمت د دواړو سره مساوي کوو ځکه ما په مخکې سلاید کې تاسو ته وویل چې دا دواړه یو د بل سره مساوي دي یعنې داسې لیکئ چې 323 دلته دا یو قیمت کې زه هلته غلط سوی یم مخکې مې لیکلی دی 323 هغه سهوه راغلی ده 323 منفي 202 ځکه چې د جوش نقطه چې ده په کالوین سره 302 ده. نو اوس دا تقسیمومه پر کالوین منفي 202 به کې منفي ځکه چې دا د اکس قیمت دی 202 صحیح ده. دا بیا مساوي کوم د چا سره بیا مساوي کوم دلته د دغه سره د ال پر اکس قیمت د رنکن دپاره د ال قیمت چې دی 601.8 ښه منفي 401.8 دا اشاریه خلک نور سره لیکي که تاسې ونه لیکئ پروا نه لري 401.8 ښه. اوس دا تقسیمومه پر آر منفي 401.8 آر منفي 401.8 اوس دا بیا طرفین و وسطین که چیرې سي دلته 100 راځي نو داسې راځي چې 100 ضرب آر منفي 401.8 صحیح ده 401.8 به مساوي سي په چیش سره
د 601.8 څخه که چیرې موږ 491 منفي کړو نو څه شي به لاسته راسي 601.4 منفي 491.8 د دې څخه به موږ ته 180 لاسته راسي څو 180 نو 180 به 180 چې دي دا به راواخلو ضرب یې کوه کې منفي 223 کې منفي 223 هر کله تاسې کولی شئ چې دا فورمولونه چې کوي لاسته راوړئ 223 او اوس دا قیمت چې لاسته راغلی بیا که تاسو غواړئ چې رنګکن لاسته راوړئ نو دواړې خواوې د رنګکن پر ضریب دغه تقسیموئ او که چیرې غواړئ چې کالوین لاسته راوړئ د رنګکنه څخه نو بیا دواړې خواوې پر 180 باندې یعنې د کالوین پر ضریب باندې تقسیموئ زه اوس دلته راځم د رنګکن پر ضریب باندې تقسیموم دواړې خواوې یعنې په 100 باندې تقسیمومه صحیح ده دلته چې مې په 100 باندې تقسیم کړله اوس دا 100 خو به د دې سره ختم سي او دلته به دا 15 او دا 180 به څو راسي نه که چیرې اختصار کو موږ ته به د رنګکن فورمول څنګه لاسته راسي چې آر مساوي کیږي په دغه 491.8 بیا اخواته واړو مثبت به سي زه به پلا دا نور ولیکم نه تقسیم پر 15 ضرب کالوین منفي 223 جمع 491 اشاریه 8 دا فورمول سو د دې په واسطه موږ تاسې کولی سو چې د کالوین څخه رنګکن لاسته راوړو ستاسې کورنۍ دنده ده د سانتیګراډ او رنګکن دپاره به د فورمول ثبوت کوي او یو دوه مثاله به ورباندې حل کوي دغسې د فارنهایټ او رنګکن دپاره به هم تاسې فورمول ثبوت کوي او یو دوه مثاله به ورباندې حل کوي دغسې د سانتیګراډ او کالوین دپاره به هم فورمول ثبوت کوي او دوه مثالونه به ورباندې حل کوي